سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصح فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. عزتمند مشرانو او ګرانو مسلمانانو دا هغه میاشت د کال 12 میاشتې دي چې دا الله جل جلاله دا کائنات جوړ کړو دا زمانم جوړ شو نو په کال کې 12 میاشتې شوې او په 12 میاشتو کې څلور میاشتې دی له خدای عزت ورکړی دی اشهر الحرم یعنی دی ته حرمت او عزت حاصل دی یو د ذوالقعدې میاشت دا یوه او یو د محرم میاشت د ذوالحجې میاشت یو د محرم میاشت او یو رجب دا په اول کې وي نو دا هغه ښکلې میاشتې دی کې حاجیان د حج احرام تړي د دنیا د ګوټ ګوټ نه د الله جل جلاله بیت الله شریف ته راجمع کېږي اول ته به شیطان هم اولی په منا کې او قربانیم کوي او د عرفات په میدان کې دعاګانې کوي او الله ته زاري کوي نو ډېر نور اعمال هم یو خو دغه بله میاشت د حج په وجه ډېر افضله ده حج سره خو انسان نه صحیح معنو کې وکړي نو ولی الله جوړېږي نو دغه یو خو پکې حج دی د هغې تیارې اوس نه شروع دی دویم قرباني ده پکې د حج تعلق خو حاجیانو سره او هغې تعلق خو بس مکې مکرمې ته چې څوک تلي او حج ته ځي نو هغې سره تعلق دی خو دا قرباني خو په مکه کې هم شته په مدینه کې هم شته پاکستان کې هم شته او د دنیا ټول مسلمانان دا مني الحمدلله زمونږ په مذهب کې قرباني واجب ده خو ثابت ده به سنت سنت هم ورته وایي خو په شریعت کې حکم د وجوب دی لازم ده په قرآن شریف کې راځي فصل لربک وانحر اے پیغمبر ته مونځ کوه د اختر وانحر او قرباني وکړه مخکې مونځ دی بیا ورپسې قرباني ده نو قرباني د خدای د نزدېکت لپاره د یو څاروي د کورني څاروي وینه تویول دې ته قرباني وایي
عربی کې ورته قربان وایي. قربان وایي نزدېکت ته. نو بیا ته موږ قرباني جوړه کړه په اردو پښتو کې، یعنې عربی کې قربان دی. په شپږمه سپاره کې راځي واتلو علیهم نبأ ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال انما يتقبل الله من المتقين. د خلکو ته حقیقي قصه د آدم علیه السلام د دوو زامنو بیان کړ. یو زیو قابیل ظالم و قاتل او بل زوی د حابیل، او د هغې په نکاح په مسله کې جګړه شو. نو قابیل ولګېد او حابیل یې مړ کړی دی. نو اول په مخ د ځمکه مظلوم او شهید دا د آدم علیه السلام زوی د حابیل. او دا کم کې چې قاف راځي قابیل قاتل کې هم قاف دی، په ده کې هم قاف دی، لکه نوم کې به بیا نه غلطېږي. دا ظالم او دی قاتل و، هغه وروره یې مړ کړ. آدم علیه السلام ورته وایي دغه جینۍ ته وکړه، او ده وایي دا بله کوم، هغه ورته وایي دا تا لپاره ناروا ده. هغه حج له راغی بیت الله ته، او دی په عراق کې و. نو هغه دواړو پخوا به خلکو قرباني کوله، که خلک اوس استخاره کوي یو کار دپاره، ورته زه قرباني وکړې. آدم علیه السلام خو راغی، نو هغه یو قرباني وکړه، یو ښکلی ګډ لوړ دنګ ښه سرب، ښکلی ګډ لوړ سرب قیمتي، چې د خدای په نوم یې قرباني کومه، چې دا حق پته ولګي. نو بس په میدان کې خو اور به راغی، ګډ به یې اوچت کړه. پخوا به چې کومه قرباني قبوله شوه تاکله النار، هغه به اور غیبه کړه، بس غیبه به شو، وال به وته. دا د دې نښه وه چې کوم به ونه سوځېده نو به ناقبوله وه. او دې بل چې دا خراب غله یو موټی په یو شکري کې کېښول، لکه سړی چې څښا شي د خدای په نوم ورکړي، وایي دا ترکاري څښا ده، مونږ یې اسم نه خورو که نه، خلک وایي بل یې ورکړه. نو د یو موټی غنم یا غله اوربشې موټی، یو موټی دی په دغه کې کېښو، که قبلېږي او که نه قبلېږي، ځان یې خلاصو. هغه قبوله نه شوه، او د بل ورور ته پکار شو. دې کې خو د هغه کمال ښکاره شو، ستا قرباني قبوله شو، زما ولې قبوله نه شوه؟ چیړه یې شروع کړه. هغه وایي زه څه وکړم، خدای قبوله که به ده یو ځل چې ته ودو ګډې سرولې، غرمه کې ګډبانه په کاڼي سر کېري د اونې لاندې، او دا بل قاتل پرې راغی، یو غټه ګټه یې اوچته کړه او د سر له یې وله روبغوله، او هغه شهید شو. دا اول شهید دی مظلوم، چې په دنیا کې کم ځای کې قتل کېږي. د آدم علیه السلام د دې قاتل بچي هغه ته به د قتل ګناه حسابېږي یوه، ځکه دا قتل اول هغه شروع کړي. سړی غلط شي روان کړي، دا غلط کارونه څوک کوي چې چا جوړ کړی دا شی، د هغه پکې یو بدي ده او ګناه. څونه سپېره شو، فاصبح من النادمین. بس زړه کې هلکه د خدای او د رسول ومنه، د خواهشاتو زندگی پرېږده. زړه مې غواړي چې دغه جنۍ کومه، خدای رسول غواړي چې دا تا لپاره حلاله نه ده. خپل خواهشاتو زندگی خو کافر تېروي، مسلمان به د خدای او د رسول د مرضا مطابق وخت تېروي. کړه دې خفه دی او که خوشحاله مونځ به کوې، کړه دې خفه دی او که خوشحاله مالدار حج به کوې، کړه دې خفه دی وایي د خدای حکم دی. بس قربانی د خدای پاک حکم دی، زه به یې کومه. په ټلویزیون د تقریرونه کېږي چې په دې ګرمۍ کې څاروي مال حلوي او غوښه خرابېږي او غریب له پیسې ورکوي، او د غریب جینۍ جهیز پې وکړي او یو کوین پې جوړ کړي، او دغه شان چاله پې کپړې والا او اسپتال له پې دوی والا. یو کار د دغه هلکه د اسپتال په دوی او د مریض له ویلچیر الې او میډیسن الې، او جینۍ پې واده کوي، او جینۍ له میز کورسۍ کې. ته د خدای حکم په دی منسوخ کولی شي؟
سبا به تا ته څوک وایي چې مونځ مه کوه، یو 3 روپۍ ورکه چاله یا یو غریب له یو څادر والا. ها نو مونځ به په څادر باندې ختم کړي. حج زه یو ځل چاله پیسې ورکه بس ځه داله اوړه موړه ورکه یو څو زه حج هم مه کوه. روژې روغ جوړې یو خو مریض یې که نه بس ځه روژې هم مه نیسه، یو 50,000 10,000 چاله ورکه روژې هم ختم. دا به خو ټول دین ختم کړي. روژې به په غریب له پیسې ورکې روژې هم ختم، حج هم ختم او منځ هم ختم او قرباني هم ختم. پوهېږئ د خدای حکم ته نشي ختمولی. دا قرباني د آدم علیه السلام نه شروع ده او دا د ابراهیم علیه السلام زمانه کې یو لوی شان سره ښکاره شو او بیا د دواړو جهانو سردار حضور علیه السلام کړې ده. یو کال یې نه ده کړې، 10 کال یې کړې ده. 10 کاله په حج کې 100 خانه لال کړ، 200 ایسې په یو اوښ کې 2 ایسې دي. 100 اوښانو کې 200 ایسې قرباني، یعنی قرباني په غریب هم که یو ایسه به یې دومره نفلي قربانۍ کوله. ولې هغه زمانه کې غریبانان نه اوس چې جینکو له به واده وکړم او چاله به د خټو کوټه جوړه کړم او دله به څادر والم او هغه بل له دوی واله او خبره ختم. خدای حکم څه شو؟ ستا خوښه دا ده چې غریب او کونډه رنډه ښه کړم، ته به د خدای خوښه کې ته به داسې وایې ورته جواب کړي دا د الله حکم دی. فصل لربک وانحر، ته مونځ کوه د الله دپاره، قرباني کوه د الله دپاره. زه خدای حکم ستا د تجزیه نګار او د اخبار بیان باندې څنګه پرېږدم؟ زه به خدای ته څه وایم چې تا باندې خو ما مونځ فرض کړو، قرباني مې واجب کړې وه، کله یو دانشور او کله یو اخبار او کله بل چا څو ټوټکې موټکې کولې، دغه شان دین دې ختم که. دا به څه کوې؟ خدای ته به څه جواب کوم؟ ما نه خو قبر کې د دین تپوس دی او ما دین وکړو. دین خو دغه اعمالو ته وایي او دغه ایمان ته وایي. نو دا خو به ټول ما نه ته په خپلو سوچونو او په خپل خواهشاتو او خوا دې خوا کې ته به ما د خدای دربار کې اخلاص کې نه، نو ته به ورته زه مسلمان یم، زه د خدای او د رسول منم، دا حکم منسوخ نه دی، ما ته احادیث دی او قرآن شریف دی او دین دی. بیا به ته بچ کېږې د شیطاني خلکو نه. څوک وایي یاره بس دا قرباني په مکه کې وه، حج قرباني و، ابراهیم علیه السلام قرباني زوی را خلاص که ولاله وی، دا مکه کې ده. د هغې جواب دا دی چې قرباني مکې سره تعلق نه ساتي. مکه کې هم شته مسلمانې مالدارې قرباني به کوي. حضور پاک مکه کې اوسم چې قرباني کوله، خو مدینه کې اوسېدو. یو حج یې کړی دی که نه چې کله اسلام کې حج راغی، یو حج یې کړی، نو یو ځل مکه کې وم، نو خو مدینه کې نه وم، نو څه جواب یې کړي؟ اگر کال کوله نو هغه مکه کې کوله که مدینه کې؟ نو مدینه کې هم قرباني راغله. اوس به څه کوې؟ خو ابراهیم علیه السلام هر کال قرباني کوله، مکه کې اوسم او په شام کې یو ځای بل ځای نور مسلمانان. قرآن شریف کې راځي ولکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم بهیمة هر امت دپاره قرباني راغله. منسک وایي قربانۍ ته، هر امت کې قرباني راغلی ده، یعنی دا د هر دین دپاره یو ضروري حکم راغلی دی. دا داسې نه و چې یو امت کې او بل کې به نه و، یو امت هم د قربانۍ نه خالی نه دی. د قربانۍ ډېر برکات دي چې ته د خدای په نوم قرباني وکړې، غوا حلاله کړې، اوښ حلال کړې، ګډ حلال کړې، تاکې به د قربانۍ ماده پیدا شي. ته به د الله د حکم دپاره خپل وخت قربان کولی شي، خپل وطن به قربان کولی شي، خپل جان به قربان کولی شي، خپل مال به قربان کولی شي، خپل عزت هم قربان شي. خو د خدای د حکم هغه پوروالې به کوې. دې کې ډېر لوی خدای پاک فایدې ایښې دي، د آخرت فایدې هم دي چې قرباني وکړې. حضور علیه السلام نه تپوس وشو، تپوس ترې وشو چې د قربانۍ کې دا موږ قرباني ولې کوو؟ ما هذه الاضاحی یا رسول الله، دا قرباني ولې کوو؟ حضور پاک ورته سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، دا قرباني او څاروي چې حلالو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده.
د پیغمبرانو طریقه شو ها طریقه خدا زما وکړه نو ما ته به پکې څه فایده وي ما ته به پکې څه خیر وي فمالنا فیها مونږ د پکې څه ملاویږي او مونږ ته به پکې څه فایده حضور پاک ورته وفرمایل بکل اشارة حسنه په هر ویښته د غوا او د چیلي دا یو نیکي ده نو به صحابه وی ویښته خو په ګټ کې نه وړی وي ومالنا فی صوفها په وړی کې به مونږ ته څه ملایږي وړی خو داسې پشمي د غوا ویښته خو لږ غټې د میخې او د دغه د چیلې دا ویښته خو لږ کلکې خو د وړی کې بس وړی کې ډېر زیات ویښتې او ویښته خو لږ کاري او وړی کې خو سترګې هم کار نه کوي په دې وړی کې وی بکل اشارة من صوف حسنه د وړی په هر کار او ریشه باندې یو نیکي ده تاسو قینچي راوالی او د ګډ نه یو دومره وړی کټ کې په یو شاپر کې کېری او بیا ملګرو ته ویل راځئ شنې چای به څښو او دا تارونه به شمېرو ستا پلار یې نشي شمېرلی څومره نیکۍ شوې او دلته پکې غوښې وخورې دعوت هم دی فرج کې هم دی غري غوښې مېلمنو باندې وخورې خور کرم دی ولېږله ګاونډیانو کرې ګاونډیانو سره دې ښه وکړ مېلمنو ښه سرې کړې غوښې په سیخونو کې او دغه شان قیمې او مزیدار خوراکونه دې وکړه دا دنیا کې مزې شوي خو سبزي هم پکې ارزانه شي اختر کې سبزي څوک نه لري ځکه چې هر سړي کرې غوښې که لږی که ډېرې خو کار روانې نو مزې هم دي علم کټوی ګرمه شوه دې ته وایي د دنیا ګټه دین کې خو هم ثواب دی هم خورما هم ثواب نو هم غوښې دې وخوړې قیمې هم دې وخوړې سرې کړې او دا پریدیان ورسره رنګارنګ چلونه کوي څوک یو شان پخې نه ټولې پرېږدي فیها منافع للناس د دنیا فایدې دي خوراک دی څښاک دی د میلمه اکرام دی لذت دی د غوښې دا دې وخوړ پیسې خو هسې هم ځي او آخرت کې نیکي دې وګټله د پیغمبرانو طریقه د حضور علیه السلام طریقه د شریعت حکم هغه دې پوره کړ شکر نو مسلمان خو راغلی بندګۍ له دی عبادت له دی ته چکر له خو نه پیدا چې یو خواږه ده تبلیغ والی وي ده خو اعمالو باندې جنت میلاویږي علی ما رزقهم من بهیمة الانعام چې تاسو د خدای نوم والے په هغه څاروو چې کور والا څاروي دي ځنګلي څاروي باندې قرباني نه کېږي قرباني څاروي چیلې ده او چیلې ګډ او ګډه میخ او سنډه غوا او غوایي او اوښه او اوښه دغه اته قسمه څاروي دي نر او ښځه باقي د دې نه علاوه په بل څه قرباني نه کېږي په اوسۍ نه کېږي په ځنګلي غوا نه کېږي په ځنګلي زیبرا نه کېږي په چرګه نه کېږي په چنچڼه نه کېږي همدقه د بهیمة الانعام د کور څاروي د کور څاروي ځنګلي ګډ نه ځنګلي چیلې نه په دې څه پې وایي د خدای نوم چې حلالوئ بسم الله الله اکبر د خدای نوم کې دا څاروي څه شی دی چې زه پې خدای ته نږدې کېږم ګډ پکې سي چیلې پکې سي په امریکا کې یو هلک یو ښځه یو خوښه وه یو جینۍ دې ته دوی وایي ګرل فرینډ نو دا جینۍ دوسته وه هغه یې جینۍ ورته توجه نه کوله دې هلک ولې یو بوینګ طیاره ورکړه یو جز بوینګ هغه جز ته وایي غټ جز د 200-500 کسان پکې راځي تاسو به غټ جزونه کتلي یو وړوکی جز دی که نه یو غټ نو دې هلک دې جینۍ له یو جز ورکړم د څه دپاره چې دې جینۍ ته زه لږ نږدې شم که نه ما ته سره مینه نه کوي ما ځان ته نږدې کوي نه نو چې زه ورته نږدې شم د یو غلطې مینې دپاره او د حرامې مینې دپاره یو کافر یو بوینګ طیاره یو جینۍ له ورکوي او ته چې خدای ته نږدې کېږه چې هغه زمونږ محبوب حقیقي دی او زمونږ معبود حقیقي دی او د غوا او د سخی یو حصه نشي کولی یو چیلې نشي حلالولی آدم علیه السلام په جنت کې مزې وي زمونږ پلار دی
میوې خوړې بیبي هم خوشحاله وه 130 سال یې تېر کړ حوا بیبي زمونږ مور ده هم په جنت کې ګرځېده او زمونږ والد محترم لکه د پلار پلارم پلاري او ټولو بابا دی ستاسو زمونږ پلار دی هغه هم په جنت کې ګرځېده هغه اونۍ وخوړه دانه بس خدای پاک ورته یې چې نه به یې خوري بس چې هغه یې وخوړه نو دغه خو راغی داسې یو کار وشو د خدای حکم عمر شو اگر چې هغه ګناهګار نه دی آدم علیه السلام خو د هغه شان اوچت پیغمبر دی گویا که هغه نزدېکت کې لږ فرق راغی جړاګانې کولې د خدای قرب زمونږ خو دا بچا بچي او دا نسل د هر شان سره د هر کس شان سره دیم د خدای پاک نه گویا کې لږ لرې شو اوس به نزدېکت باندې خرچه کوي چې خدای ته نږدې کېږي نو څه به کوې نو قرباني به پکاري که نه یا الله ته مانه خوشحاله شي زه دا ګډه دا چیلې دا سخۍ دا غوا دا الالوم غویم چې زه تا ته نږدې شم قرباني وایي چې خدای ته پرې نږدې کېږي نو چې ته هغه ذات چې هغه د مینې قابل دی ښځه پسې پردی دا خو ګناه والا خبره ده او خدای ته نږدېکت دا خو ډېره لویه د دې دپاره خو سړی هر قسمه قربانۍ ته تیار دی که لږه مې او تاسو به دا وایئ چې زه د خدای نږدېکت ته زما یو څو پیسې لږې زه تیار یم مالدار دې قرباني وکړي او که غریب یې خیر دې قرباني دې وکړي زنانم دې وکړي نارینم دې وکړي هسې په مالدار فرض د مالدار چا ته وایم چې 2.50 تولې سپین زر غالبا نن 3700 روپے توله ده نن سبا لکه نن نو د دې نه 52 تولې چې 3700 کې ول ضرب ورکې نو 1,94,250 روپے جوړیږي د زرګرانو حساب سره دا د نن ورځې پاکستاني 1,94,250 روپے یعنی تقریبا 5,500 روپے کم 2 لکه چې چا سری وي دی به قرباني کوي که یو سړی وي ما سره سیزونه نشته پیسې نو که ستا زیاتي کوري لکه خپل کور دی شته زیاتي کور دی ته هغې ته ناست نه خپل دکان کې خپل کاروبار کې خپله تنخواهی هسې ځمکه او د 2 لاکو وي نو به قرباني کوي که تا کرې کور کې غټ غټ دیګچي او کمبلې وزیرستانانو کرې سل کمبلې 90 او مېلمه په کال کې به یو 2 راځي چې ډېر لوښي او ډېر څیزونه او ډېرې ډونګې او رنګین ټي وي او رنګارنګ موبایلونه تا سرې وي نو که 2 لکه روپۍ ته جوړېږي نو قرباني به کوې که یو کس وایي یو جینۍ بالغه او هلک وایي چې ما سره خو موبایل شته ته م رنګین موبایل کیمرې والا خرڅ که او د سخۍ یو حصه پکې ونیسه که نه 1.5 وایي نو تاسو په موبایل خرڅ کې کیمرې والا کیمرې نه به هم خلاص شي شکر وباسه چې دا نسوار دی خوا کړ نو سبا به بغیر کیمرې والے ښه کنې کیمرې والا به هم ځه چې ته میلو شي خو قرباني وکړې د بل کال څه پته لګي نو خپل موبایل کیمرې والا خرڅ کړي او 1.5 چې ته سخۍ حلاله کړې 1.5 لاک باندې 2 لکه وړه سخۍ 2 کالو ځکه سخۍ او سخۍ د 2 کالو په کار دی د 2 کالو سخۍ او 2.5 کالو خو به په 1.5 لاک 2 لکه کېږي او چې د 2.5 کالو وي په 2 لکه کېږي دا به ګرانې ما ته خو پته نه لګي خو د اومه حصه خو پکې دومره نه جوړېږي 1.5 جوړېږي ښه نو ستا په موبایل باندې ښه په اسانه قرباني کېږي ځکه موبایل خو ما ته پته نشته خو د 50,000 شپېتو او 10,000 خو دی که نه خرڅ یې که یو 1.5 روپۍ به هم جیب کې واچوې او یو حصه به م ونیسئ او الله ته به د قرب هم راشي د محبوب دپاره خلک پیسې هم لګوي د خدای چې خوښ شي شکر نو بس اذ قرب قربانا فتقبل احد قربانۍ سره سړی خدای ته نږدې کي او حضور پاک وایي چې په دې میاشت کې یو عملم خدای ته دومره محبوب نه دی چې د څاروي وینه توی کې ګډ چیلې حلال کې غوا حلاله کې د دې ثواب یو عملم ورته نه رسي دا حضور وایي یو صحابي وایي جهاد هم ورته نه رسي ولل جهاد د جهاد ثواب دا قربانۍ ته نه رسي اختر ورځو کې کوه جهاد ټول کال کوه چې کوم ملک بادشاه او کافرانو سره جهادي او جهاد هغه کس چې جهاد کې لاړ شي ټولې پیسې هم والوځي د خدای په
دا خدای د پاره د کافرانو خلاف جنگ کوي مسلمانانو امیر المؤمنین او بادشاہ وي داسې صورت حال وي دیم پکې شهید شو ټول مال او ځمکه یې ملاړه دغه کس عمل اوچت د دومره لرې خبره لاړه د دې وجه نه حضور پاک هر کال کړی ده چې کوم څاروی به حلالو په حج کې هغه اوښ به ورته پخپله رانږدې کېدو چې زه د خدای د نږدېکت دپاره استعمال شم اوښان به ورته پخپله سر لګو گویا که هغه حیوانات هم خوشحاله د حضور معجزه هم وه نو اوښ درې شپېته یې پخپله حلال کړ بیا سړی ستړی شي بیا باقي علي صاحب ته یې حلال یې کړه ټول د پیغمبر علیه السلام وصل واړه خلکو ته ویې خورئ ښورواګانې هم کوئ غوښې هم خورئ کټوی باندې حضور پاک خو طواف له لاړو او حلالې وکړه غالبا چې ته نو خوروی مخکې اوس کله د طواف نه مخکې او چراغ ماسپښین جمع په مینا کې ورکړه امامتي حضور پاک خو امام هم د جومات دا یاد ساتئ پیغمبر مو امامتي هم کړې ده ابو بکر صاحب امامتی کړی ده عمر صاحب امامتی کړی ده عثمان صاحب امامتی کړی ده صورتونه هم چې کوم ویل هغې نومونه راغلي دي علي صاحب هغه امام عمر صاحب په مونځ کې شهید شو په امامتۍ کې سر مانځه کې او د ملک هم امامان شو الحمدلله الحمدلله نو قربانی په مالدار کس واجب ده او هسې که غریب کوي نو د خدای قرب او ثواب انشاءالله خدای پاک به ورکړي خو که اونه کې نو غاړه یې بنده نه ده او جنکۍ ښځې به هم کوي سړي به هم کوي ټول 3 ورځې قرباني کېږي د اختر پر چې کله اختر راشي مسلې به کوم او د اختر په سبا او بل سبا د نور پرېوتو نه مخکې 3 ورځې ټیم دی د شپې ملاله کول شي او د ورځې ملاله کول شي الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ ته اسانه کړي او زمونږ قربانۍ زمونږ له توفیق هم راکړي او قربانۍ کې چې کم ایمان مضبوطېږي چې الله ډېر لوی دی الله اکبر غوا پکې څه شی دی پیسې پکې څه شی دی دا بدن پکې څه شی دی ابراهیم علیه السلام زوی الله لوی دی الله لوی دی الله تکبیرونه هم ځکه وایي چې سړی د الله لویوالي په زړه کې راغی نو که دی ناجوړه می او که دی غریبه می او که د کورم نه نور مشکلات وي پریشانې وي بیمارې وي مړه دا بیمارې او دا پریشانې او دا حاجتونه دا ټول واړه دي د خدای ذات ډېر لوی دی د خدای عظمت او لویۍ سره دا نور څیزونه ډېر لاندې لاړ شي بیا به خوشحاله الا بذکر الله د حضور پاک وایي دې ورځو کې تاسو الله اکبر ډېر وایئ اکثروا التهلیل والتکبیر والتهلیل والتحمید تاسو لا اله الا الله الله اکبر او الحمد او حمد ډېر وایي د خدای چې سړی د خدای حمد او ذکر وایي د خدای لویوالي په زړه کې راشي دته مال وړوکی ښکاري دته منصب وړوکی ښکاري دته دکان او کاروبار وړوکی ښکاري زه به هغه لوی ذات دا نورې خبرې وړې دي کله تاوان او کله کور وړوکی کچه او کله پوخ کله ګټه کمه او کله لږه د چا اولاد نشته د چا اولاد کنډم دی شل دی د چا دکان نه چلیږي څوک ناجوړه دی دا ټولې خبرې وړې دي الله لوی دی بس د الله لویوالی دا ځکه علاله کې وایي بسم الله الله اکبر دا زه چې د هر څه حلالوم دا د هغه لوی خدای په نوم حلالوم د خدای لوی جلاله ستا په ضمیر کې باس ته پاسې انشاءالله او چې دا نور څیزونه د پړه کې لوی وي نو کله د مال دپاره غله کله په پیسو خلک وجلې کله خلک تختولې کله ایس او ټینال خرڅی او چرس خرڅی وایي چرسي خلک د لیوني کړ کورونه د روان کړ د یو څو ټکو دپاره ستا زړه کې د خدای عظمت او جلال نشته او تا کې توحید او ایمان کمزور دی توبه وباسه او خدای په قربانۍ کې د خدای کبریا عظمت دا زر کې پکې راځي الله یې موږ د خدای عظمت په ډکه کوس کړي